سړي حق په ښځه دا دی چې دا ښځه به بې ځایه مال نه لګوي. دا شرعي حکم دی، ځای نه بیا مخه بې ځای لکه اوس چې لګوي. د خاوند د کور خپلوانو که ځي، د خاوند خپلوان ورکه راځي اخوا دېخوا کوي، خو چې کله د دې خپل خپلوان ناشي یا د هغو که ځي بیا فرق کوي، نو دا ګناه ده. حالان کې په کار دا دی چې د خاوند د خپلوانو ډېر قدر وکړي. ولې په کور کې مال دا د چا دی؟ دا د خاوند دی. نو که داسې کې خاوند په کور کې نشته، خپل اقربا باندې ډېره خرچه کې د خاوند په هغې نه کې، دا خیانت دی. موږ اینو ګورو دا مسئلې شته. معاشره خرابه هم بدې ده. نو ښځه به د خاوند نه د زیات مال د زیات خرچې چې د هغه د وس نه باري یا زیاتي روپۍ لګول، دا جرم دی، دا ګناه ده، دا به نه کوي.